دوراوین دلته داسې روایات کړمه او د علي کرم الله وجهو صفت کړمه وایو د شیرا لیدو شاګردان او دغه دواړه ورته وبېشانه ګران په دا ډول ده حیدرآباد نوې پل د نصیب ګل او ګډو سره به میلاویږي شهباز خان میوزیک سنټر حیدرآباد نوې پل شهباز خان میوزیک سنټر د نصیب ګل او ګډو سره به میلاویږي یو نوم ما جنګرد ګل د صدبره دغه بل خاص په نامه مالک اشترو تقدیر ګوره یوه ورځې مرور شنو او په خفګان د مدینې لاړ بهر شو قسمت ګوره د یو بل اورک شو ځوانا ما جن لاړه په یوه مالک په بله او په بله غرض دا چې مالک ود د ځنګله ما جن لاړه مدینې ته واپس ګوره مالک قصه کومه درته نوره مالک ښار ته د خاور ورسېدنه د بادشاه نوم یې جمشید به یادېدنه سپایان بود پرستو او سلویختی وزیران په دولت مستو د غازی کې یو ګمبتو زمارورنو بادشاهي خیپه کې بوتو راشه ګوره عبادت لبالم ورله راتللو یو ټولګی مالک د ښځو ولیدلو چې راغلې ګل صحره د بادشاه لور وه او لورونو په موسم کې د ځوانۍ په حسن پور وه عاشقه ګل سیرا مالک دی باندې عاشق شي یاد لرا سویلی د ګل سحري شلی پکار او پکار کار په دوکړه گزار
دی ویل چې ګل سحري تا ولې ګوري چې مالک ته یې وکړي خبرې سپورې او په سپېړه مالک سر دو سګیلې او وهلو پرېوتا دلې دلې او ډېر ساتې وه بې هوشه د ګزاره ګل سحري چې ولیدلو دغه کاره لاړه پلار ته یې بیان که دا مضمون چې یو ځوان راغلی دی په دې سمون او تجلي سپین جبین لکه قمر کا او دغه ځوان خامخا ځان سره نوکر کا د قوت ثاني نشته په جهان کې بادشاه راوست مالک هغه زمان کې جمشید وی ځوانم سر نوکر شه او نوکر شنو نوکر څه چې د ټول فوج کمانډر شه مالک شلو د جمشید سره نوکر بیا نه په دسته یې د خپل فوج کړلو افسر بیا دی اوس پرې د تاج محمد په دا شان چې په چین کې یو بادشاه او پهلوان په نامه باندې فرهاد دغه کاپرو او را روان شو پسې شپږ زره لښکرو نه بل بادشاه و د حسن شاپورو نه پهلوان خپل قوت باندې مغرورو او د دریم پهلوان نوم فولاد همانو او دغه هم را روان شوی د ایرانو نو دغه درې واړه په غم د ګل سحرینو او راغله ګوره د فراق سترګې سرې د جمشید بادشاه او باغ عمر خانه په پنځه میله کې اوږدو جانانا او په دې باغ کې زرنیغې کړې خیمې او خیمې نو چې جمشید ولیدې دغه علامې جمشید وی تاسو څنګه یې راغلي او تپوسونه یې ترې وکړو غلي غلي ګل سحره په ماڼۍ کې بره ناسته او ناسته نو دې کوله تماشا پته به راسته فرهاد وی ګل سحره غواړم سلطانه څه چې غواړې په بدل درکوم ځوانه نو هره سخته کې بس تا یم خدمتګار دشمنان بدر لکړما تار پتارو نو همانو دنګل میدان ته وی چې ځوانا داتا سنگ خبره وکړله نادانا ګل سحره پسې خوځو یم راغلی شور اون کړې د غازې ودرې غغلې نه فرهاد وی چې تاسو کې څه دې نوم دی همانو وی دا مې ګروز تا ته معلوم دی همان څوارلس منه ګروز که یو ګزار او ګزار نو چې فرهاد که بېشان ناقرار نه فرهاد وی ګل سحره نه غواړم ځوانه او دغه ستا شخ ما پرېږده پهلوانه نو همان ټوپ کړه د مستۍ نه په میدان کې وی چې څوک مې جوابي نشته جهان کې نو شاپورو دنګل میدان ته په تلوار او دېرش منې ګرځې په د کوور ګزار نو همان شو د دې ګزاره کور کرو وی چې بل ګزار مې ونه کړي په سرو شاپور ګرز د مستۍ ویشتو هوا ته میدان کې د شاخواته چې مالک د شاپور ولیدو دا کار او دا کار او زردملانې ونیولو په تلوار جمشید بادشاہ په مخ کې گزار کړه ډېر خوشحاله یې بادشاہ په دا کار کړه شاپور وی نور مې خوږ نه کړي پهلوانه او ګل سحره د هیچا نه ده بې له تانه
واورې ملګرو دغه درې بادشاهان هم شولي بیا پورته او پورته نه په هتیانو یې ناجوړه یوړ کورته شاه جمشید چې ولیدو د مالک زور نه ګل سهره یې ور واده کړه په خطور نه په واده یې خوشحالي وکړه بېشانه نو ښار د جمع ورله ورکړو مسلمانه نو هم یې ورکړلو 3000 نوکران او ډوله یې لاړه مالک جم ته شو رسان نو دغه 3000 کسان مسلمانان شنو د مالک اشتر بېشکه تابعان شو شوامینه ګل سهره روشن جماله عاشقي خالي نو د کماله बादशाह ته ویلې چې مالک او ګل سهره مسلمانان شنو ورسره یې هم 3000 نوکران شو جمشید ډېر په دې خبره شه دلګیر او چې د لا اوس په کار د تدبیر او مصلحت یې ورته وکړو هاسې شان نو ورته پټې کې نول پهلوانان او په مالک پسې ولېږو جواب او شاهانه جشنې جوړ که پیساب او د خوراک پانچې ورکړلې هر چاله په مالک یې بېهوشي وجوړه لاله نشه بېهوشه ترې تا پهلوانان کړه یک تنها یې په زنځیر کې بندیوان کړه او تړلو یې په سلمنه زنځیر او زنځیر نو د کاربن قلا ته یوړو هواګیر او یو کوهی و دې قلا کې خونه چې دا اوږدو 500 ګزونه په هغې کې یې مالک ور واچولو او پسې ګټې 50 منه لګولو او ناصافي حمله یې بوتله هغه دم کې نوکران د مالک بند کړو په جم کې ګل سهره یې کړه روانه لاس تړلې یو کوهي کې کړه بند ځان جړلې ګل سهرې به په مالک پسې فریاد کړه اور ډېر ویلوري ژوند خپل برباد کړه نصیحت عاشق ته ټوکې وي محمنده او مامنده دا خو پرېږده چې زندان کې شوله بنده سراسر بدی خبر د نشانی کلمه یو کیسه د شیر علي د مدینې کلمه او روایت د جبرائیل او فرمان لو خبر پاک نبی اخر زمان او شیر علي د په مالک پسې روان شي سمدستي د خاور خار ترسان شي شیر علي ځان سره واخستو لښکر او په دعا شلو روان د پیغمبر او یو نو پل زوی د نعمان ورسره شونا ما د کرب هم ورسره شلو خادمنا نو ورسره عمر عیار هم را روان شو وی چې زما سیل کوم دا مې ارمان شو ورسره عبدالراسیاب چې پهلوانو لنډهور ورسره مخکې را روانو غرض دا چې کړه قتل منزلونه نو
یوې قلا د پاسه ورغې خوونه او دا قلا وه د کاربن ای زما رورا نو کاربن هغه چې مالک و پکې ګوره نو کاربن حکم په لښکر وکړو فلحال وې چې ورشې دې سړو سره دی مال او دا لښکر شه د علي زنې چاپېره نو علي وې تاسو به دا وکړه ډېره دوی وې دا زمونږ خوراک دی اوس ودرېږئ څه چې وي نو هغه راکئ مه خوځېږئ علي تورا پسې اوښکه هغه آن ورسره و خپل ملګري بادران نو ورله قتلې کړه واړه کافران او هغه مشر یې راونیو په میدان نو درې دېرش ګزه قدې و لکه چینار او دا کاربن مسلمان شو په یو وار او دې قلا کې بیا علي داسې روان شو یو کوه یې ولیدو ورته حیران شو کاربن وې دې کې پروت یو پهلوان دی د جمشید بادشاه په حکم بندیوان دی د کوی په خوله شاپور پهلوان ګټو او ګوره ایښی دی پورا په وزن غټو نو علي لرې کړه دا ګټه په اخلاص او لاړ کوی تابل چې راغی و په لاس غږ یې ورکړه ځوانه څوک یې وایه حال حال د وي نوم مې د مالک یم بې مجال او ته څوک چې اوس رالې زما خواله او که خواله نو د وې زه یم علي راغلمه تاله علي پرانسته د ده زنځیرونه مرحبا په هر کلي شو د مضمونه نو خوشحالي ورباندې راله نهایته نو علي وې ما خبر که په دې پته نو مالک کړه ورته قیصه د جمشید تیره سراسرې کو خبر د زور زیره او چې سبا شل لښکرې روانېږي او مالې بار کړه ښارې جمتا ودرېږي نه کاربن وي مونږ هم در سره ځونه هر ځای به کوو ستاسو خدمتونه دوی د جنګ په طرف لاړه سامعانو دروازې د ښهر بندې وې یارانو څوکیدار پې ودرېدلي د جمشیدونو او د مالک هغه لښکرې واړه قیدو او دوی پې تورې راوچتې کړي د واره او د وارنو چا ایمان راوړه څوک وتښتېدو یاره خبردار شاه جمشید کو په حالات نوې چې مونږ ترېنه راخلاص کړو لاتمنات نوې چې راغې مالک جمتا برابر نو ورسره پهلوانان دي زورور او جمشید پاتې شه حیران په دې تقریر نوې مالک مونږ تړلی په زنځیر نه معلومیږي چې کاربن شو مسلمان نه چې مالک یې آزاد کړی د زندان نه شعر علي کړه سمدستي قاصد رمان نوې جمشید بادشاه خبر کوي په بیان او ګل سحر راولېږه په سره ډولۍ کې او خبرداوي درته وایم خوشحالۍ کې نظام جنگ ته برابر شدا ساتو او چې جمشید شلو خبر په حقیقت او د غضبت او راتاو شلو په تختو او نجومیان را طلب کړو هغه وختو نه نجومیان وي بادشاه بلند اقبالا بادشاهي دي نن شروع شوه د زواله او مدینې نه دراغله شیر علي او شیر علي نو پس له دین نور مکړه خوشحالي بادشاہ جمع وزیران کړه مصلحت کې کاغذونه یې خوار کړه په سرعت کې یو کاغذ یې د همان پهلوان لور ته نو بلې ولېږو هراب د سهراب ورور ته نه مې وغوښت شمشاد نوشاد فرهادو
نو فل دمان را طلب کړو په امداد بل فل ګوش ور سره نور تکړه ځوانان او خیمې ښخې شوې په شپږ میله میدان او ټول پنځلس لکه پوج شو راغونډو او چې جوړ کړی یې چاپېره وغوی منډو او جمشید هم خپله خیمه کړه ور بهر او د حاله خبردار که هر نفر او چا که ونیو شیر علي لوز پوره کړمه نو ور واده به ورته ښکلی ګل سهره کړمه او ټولو وهل ټوپونه د مستې نو هر چا لاپې به کولې د چستې نو وایي درې میله میدان کې یې ګودامو دا د څکلو د خوړلو انتظامو نو دی اوس پرې د تاج محمد په دې شان او د اسلام د لښکر هم کا بیان او چې په جم کې د اسلام جمع لښکر دی نو د هغوی بیان دا رنګ پذیر او زر دی چې سبا شو بلبل ګډ شو په چغار عمر پاسد منځې وکړو په قرار نو د جمشید بادشاه خیمو ته شه دننه ګیر چاپېره په خیمو کې ګرځېدونه لاړ کېناست بادشاه سره تر څنګه نوې چې خلک امان غواړي ستا د جنګه او د څخه آواز د خور دی په ملکونو نو غږ د خور دی په وطن دو صفتونو نو مګر ما نه پېژنې وایم تا ته او زه عمر یم په نوم راغلم ستا خواته او د بادشاهانو شیروان د وخت یم ګوره نو هر بادشاه ماله قلنګ راکوي روره او څوک چې رانکړي قلنګ دوړه په شوق نو ور په غاره کړم زه د غضب توق نو بادشاه غږ کړوي چې نیسئ نوکرانو دې قلنګ په بدماشۍ غواړي یارانو نو عمر ادنګل اوچت لکه کونترا نوې چې شپې له به راځم ایکا پرا نو راغله شپه جمشید بادشاه کو پرمان او چې څوکۍ به ښه کوئ زما د ځان او خوب به نه کوئ سبا پورې بیدار شئ او حسین چې عمر راشي خبردار شئ نو غرض دا شپه شو عمر راغی یارانو نو د اغوستې وې جامې د بام بړانو او په یو لاس کې امسا په بل کې شمع او څوکیدار پې آواز وکړه خاطر جمع او د وې زه یم راهب د لات منات او ما ته لات منات ویلي په کرات چې نن ته وکړه څوکی د شهریار او بل څوک نشي رسولی دغه کار نو عمر زربود د جولۍ نه را بهر کو او چې ودراو هر چا ورته نظر کو او سجدې بت ته وکړې زر دغه سپایانو عمر وې زی بېغمه شئ یارانو او څوکیدار چې د شپې ورغلو په خواب عمر زر شول راپورته په شتاب او د دارو د بې خدۍ پوزه کې ورکو څوکیدار ټول بې خدا په هنر کو بیا چاړې را بهر کړه د بغله چا نه ګیرا به یې نیمه کټ کوله او د چا نیمه د چا ټوله د چا بریتو او ټول یې کړو په دغه شرم کې لید پیتو او د بادشاه مخې کړو تور پسکرو باندې او مرخانه قصه به وراوسله خاندي مخ د ښځې ورله کړو پسکرو تورو سرې ټیکې ورله کېښودې په زورو د بادشاه په تاج قطار د ملغلرو او بلا تورا بیش بهاوی ملګرو عمر واخستو روان شو په تلوار او تلوار نو کړالې د دې حاله خبردار محترمو اوریدونکو د دکان پته یاد لرئ شهباز خان میوزیک سنټر سین حیدرآباد نوی پل د نصیب ګل او ګوډو سره به تاسو ته نور هم ښې کیسټې میلاویدی شي په نوي پل باندې فرمایش یې تاثیر خړ او اورنګزیب کوي او دا